نجیبه فیض هم اخر ځان ته یار پیدا کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. که زموږ چینل باندې نوي یئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو نجیبه فیض چې ډیر وخت ورته خاوند نه پیدا کېدلو او غوښتلې چې ځان په چا تاوان کی. ځان ته اوس یو یار پیدا کړی ده چې د هغه نوم بلال اسماعیل ده. د بلال اسماعیل په نوم یو کس چې همیشه به د نجیبه فیض تصویران او ویډیوګانې شیر کولی نو هغه کس سره نجیبه فیض یاري شروع کړه. په فیسبوک کې د بلال اسماعیل په نوم د یو کس پوسټونه وګورئ نو د نجیبه فیض هرې ویډیو سره به عشقیه شعرونه لیکل او هغه به شیر کوله او په دغه باندې نجیبه فیض دوکه شوه او یاري ورسره شروع کړه. د دې خبرې معلومات هله وشو چې کله نجیبه فیض د بلال اسماعیل د وال هغه ویډیو شیر کړه هغې کې د نجیبه فیض تصویرانو سره عشقي شعرونه لیکلي وو. په کمنټ کې د خلکو تپوسونه وکړل چې دا څوک دی نو نجیبه فیض ورته جواب کې وویل کیدای شي چې دا مې د ژوندون نوی ملګری شي. تاسو پخپله هم دغه پوسټونه د هغې په پیج باندې کتلی شئ چې د دغه کس پوسټونه نجیبه فیض ډیر زیات شیر کوي. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.